أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناه وړم الله تعالی شړل شوي شیطان څخه. بسم الله الرحمن الرحيم د الله په نوم چې ډېر زیات مهربان پوره رحم لرونکی دی. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوح إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. او له هغه چانه به بل لوی ظالم څوک وي چې په الله پورې د دروغ بهتانو تړي یا وایي چې پر ما باندې وحی راغلی ده په داسې حال کې چې پر هغه باندې کومه وحی نه وي نازله کړی شوی، یا هغه څوک چې د الله د نازل کړي شي په مقابله کې وایي چې زه به هم داسې شی نازل کړم. کاش کې ته ظالمان په هغه وخت کې ولیدلای شي چې هغوی د ځنکدن په سختیو کې غوټې وړونکي وي او په رښتیا په لاس غځولو ورته ویونکي وي چې راوړئ وباسئ خپله ساه. نن به تاسو ته د هغو خبرو په مجازات کې رسوا کوونکی عذاب درکړی شي چې تاسو په الله پورې د ناحقه تور په ټپلو کولې او د هغه د آیاتونو په مقابل کې مو سرغړونې څخه کار اخیست. ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. الله بووی دادا اوستاسې همغسې یک تنها زما په وړاندې حاضر شوي لکه څنګه چې مونږ په لومړي ځل تاسې یوازې پیدا کړي وئ. څه چې مونږ تاسې ته په دنیا کې درکړي وو هغه ټول تاسې شاته پریښي راغلي یاست او اوس مونږ له تاسې سره ستاسې هغه سپارښتکوونکي هم نه وینو چې د هغو په باب ستاسې دا ګمان چې ستاسې د چارو په برابرولو کې هغوی هم یو څه برخوال دي. ستاسې ټولې خپل منځي اړیکې پرېکړه شوې او هغه ټول د څخه ورک شول چې تاسې د هغو ګمان درلود. إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنا تؤفكون. د دانې او زړی چونکی الله دی، همغه ژوندی له مړي څخه باسي او همغه مړی له ژوندي نه باسي. د دې ټولو چارو سرته رسونکی خو الله دی، نو تاسې کوم لوري ته اوښتونکي یاست؟ فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم. هماغه د شپې پرده څیروي سهار را باسي، همغه شپه د رام کولو وخت ګرځولې ده، همغه د لمر او سپوږمۍ د ختلو پریوتلو حساب ټاکلی دی. دا ټولې د همغه ستر قدرت او علم لرونکي ټاکلي اندازې دي. وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. او همغه ذات دی چې ستاسې لپاره ستوري د بیدیا او سمندر په ترږمیو کې د لارې پیژندلو وسیله وګرځول. وګورئ مونږ نښانې په ډاګه ښکاره بیان کړي دي د هغو خلکو لپاره چې علم لري. وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. او همغه ذات چې تاسې له یو نفس څخه پیدا کړی بیا د هر یو لپاره د تقرر نیولو یو ځای دی او یو د هغه د ورسپارنې ځای.
دا نښانې موږ د هغو خلکو لپاره څرګندې کړې دي چې پوهه او ادراک لري. وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. او همغه ذات چې له اسمانه یې اوبه ورولې بیا یې د هغو په وسیله هر راز نباتات راوټوکول، بیا یې ورڅخه شنه ښېرازه کښتونه او ونې پیدا کړې، بیا یې ورڅخه لاندې باندې سپرې دانې راویستلې او د خرماو له څانګو نه یې د میوو وږي شینګلې پیدا کړې چې له ډېر بار نیولو نه ښکته زانګي، او د انګورو زیتون او انارو باغونه یې جوړ کړل چې د هغو میوې یو بل ته څیرمه ورته هم دي او بیا د هر یوې خصوصیات بیل هم دي. دا ونې چې کله میوه نیسي نو په هغو کې د میوې راوړلو او بیا یې د پخېدو څرنګوالي ته لږ ځیر شي. په دې شیانو کې نښانې دي د هغو کسانو لپاره چې ایمان راوړي. وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون. د دې لپاره هم خلکو پیریان له الله سره شریکان وانګیرل، په داسې حال کې چې هغه د هغو خالق دی او بې پوهې او بې ادراکه د هغه لپاره زامن او لونې جوړې کړې، په داسې حال کې چې هغه له هغو خبرو څخه پاک او ډېر لوړ دی چې دوی کوي. بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. هغه خو د اسمانونو او ځمکې هستونکی دی، د هغه کوم زوی له کومه کېدای شي چې له سره څوک د هغه د ژوند ملګری نشته. هغه هر څه پیدا کړی دي او هغه په هر څه پوهېدونکی دی. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. دا د الله ستاسو رب، هیڅ کوم بل خدای له هغه پرته نشته، د هر څه خالق، نو له دې امله تاسو د همغه بندګي وکړئ او هغه د هر شي ساتونکی څارونکی دی. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. کتنې هغه نشي موندلای او هغه کتنې موندلای شي، هغه ډیر زیات باریک بین او باخبره دی. قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ. وګورئ تاسو د رب له لوري نه د کتنې وړ روښنایي راغلي دي، اوس چې څوک له بینایي څخه کار واخلي د ځان لپاره به ګټه وکړي او څوک چې ځان وړوند واچوي خپل ځان ته به زیان واړوي. زه پر تاسو باندې کوم پیردار نه یم. وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون. دې ډول موږ خپل آیاتونه بیا په بیلابیلو ډولونو بیانوو او د دې لپاره بیانوو چې دا خلک به وایي تا له چا څخه زده کړه کړې ده او کوم کسان چې عالمان دي د هغو لپاره موږ حقیقت روښانه کړو. صدق الله العظیم. الله ستر رښتیا ویونکی دی.